د جهانگیر خان د دریم واده ویډیو دلته وګورئ چې سنبل خان سره څنګه واده وکړو او د هغه د کورنۍ ژوند حالات په همدې ویډیو کې وګورئ. د پښتو فلمونو مشهور اداکار جهانگیر خان چې د خپل ژوندي کرکټر له وجې په فلمونو کې ډیر مشهور دی، خو ډیر خلک بیا دا هم وایي چې د دوی فلمونو کې بېحیایي ډیره وي او د کتلو نه وي. نو دغه خو جدا خبره ده، خو دې کې هم شک نشته چې د اداکارۍ تر حده جهانگیر خپل هر کرکټر کې فټ ثابتېږي. نن سبا که وکتل شي نو په هر فلم کې د جهانگیر خان یو خاص رول وي او د پښتو داسې یو فلم بنوي چې جهانگیر خان پکې د ویلن، هیرو او یا بل کوم کرکټر نه وي کړی. همدغه وجه ده چې هر وخت د سوشل میډیا په نظر کې پاتې کیږي. د هغه باره کې تازه رپورټس وایي چې بل واده یې کړی دی، یعنی دا یې دریم واده دی. خلک ځکه دا خبره کوي چې یو څو نوي تصویران یې په سوشل میډیا باندې وایرل شوي چې پکې ښکاري د جهانگیر خان غاړه کې څهرې پرتې دي او سنبل ورسره خوا کې ناسته ده. خو د دې خبرونو حقیقت نشته، ځکه چې جهانگیر خان وایي چې زما 2 ښځې دي او 6 اولادونه مې دي او ټولو ښه تعلیمونه کړي دي. د یو ښځې نه 3 بچي دي او د بلې نه هم 3 بچي دي چې پکې 3 لوریانې او 3 زامن دي چې ټولو بچو یې په ښه تعلیمي ادارو کې سبقونه ویلي دي. او وایي چې ما ټولو بچو ته ازادي ورکړې او هغوی مې خپلې خوښې ته پرېښي دي او 2 زامنو مې په خپله خوښه باندې ودونه هم کړي دي. په دې ټوله انټرویو کې جهانگیر خان د خپلو 2 ښځو ذکر وکړو، خو د سنبل باره کې هیڅ ونه ویل. نو د سنبل باره کې د واده خبرونه بالکل دروغ دي، ځکه که رښتیا وو نو هغه به د دې باره کې په سوشل میډیا باندې خپله هم په ویډیو بیان کې خبرې کړې وي او هغه به دا خبره خامخا خپلو مینوالو سره شریکه کړې وه. ډېره مننه مو کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. پښتو پوسټ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان.